بلې رښتیا هم چې د پاکستان چارواکي په بیلابېلو وختونو کې څرګندونه کوي که څه هم ته ډېره بریده دی په خپله هم په خپلو څرګندونو کې ویشلی نظر لري یعنې د بله بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار یو ډول څرګندونې کوي او د هغه د دفاع وزیر او همدغه ډول د کورنیو چارو وزیر بیا بل ډول څرګندونې کوي نو د دې څرګندونو ستر لامل دا دی چې په خپله په پاکستان کې هم سیاسي بې ثباتي موجوده ده او هم پوځي او هم اقتصادي نو د دې په هیواد کې هغه کم کړکېچ چې روان دی په بیلابېلو برخو کې د دې لپاره چې د پاکستان د خلکو فکر او ذکر او یا د حقوق نظر بلې خواته واړی نو ځکه دغه ډول بې بنیاده څرګندونه کوي چې ګنې په افغانستان کې د ټي ټي پی موجودیت دی او د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی خو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې چې کوم اور په دې باندې بل دی یو ستر لامل دا دی هغه مهال چې د پاکستان او د افغانستان ترانزیت لارې او سوداګریزي چارې په ټپه ودرولې او افغانستان مجبور شو چې د بدیلو لارو د پیدا کولو لپاره هڅې وکړي نو ځکه یو پلاوی هند ته واستو او هند کې کله چې د هندي چارواکو لخوا د دروندار کله وسو د افغانستان د پلاوی او په تجارتي برخو کې او یا په سیاسي برخو کې تقریبا خې لاس ته راوړل درلودلې نو دا یو بل فشار چې د پاکستان په چارواکو باندې وارد شو او دا چې په دې وروستیو کې ترکیب پاتې ده چې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او د پاکستان د سیاسي کشالي د حل لارې چارې ولټي زه فکر کوم ډېره ښه تجربه په دغه برخه کې د قطر سره هم موجوده ده او د ترکیه سره هم چې په تیرو ناستو کې پاکستان لوي خو پاکستانی پلاوی د افغانستان پلاوی سره خبرې کولې او بلې خوای په سپین بولدک باندې بریدونه کول د دې یو ستر عمل دا و چې د غوښته دا خبرې ناکامه کی نو زه نه پیګم چې پاکستان به کم نوې نیت په دې برخه کې ولري کبه ولري دا به راتلونکي چې ترکیه پلاوی پاکستان ته زی پډاګسي